داسې به څوک هم ونه وایي چې زمونږ په دې ملک کې دا څونه مدنیات دي. تاسو سټیټسټیک وګورئ، دا هیومن کیپیټل دی، د صحیح استعمال چې وشي زه یقین په خدای وکړه دونه ځوانانې چې دا په صحیح ټریک باندې ولګي ما ته کېدی شي د سعودي او د دوبۍ ته د تلو ضرورت پاتې نشي. زما نن ځوان زلمې د خپل مور پلار نه جدا دی او لرې ژوند تېري ولې تېري چې کینی نورو وطنونو نه زلمې لوړوي میاندې لیونې دي نادانې دي. لټرلی کراچۍ کې زه ومه د سونی مارکیټو سکیورټي ګارډ په ما د کم ځای وي زه د پښتونخوا یم، ما هلته د کم ځای وي زه د سوات یم. په لاهور کې په ډیفنس کې مې بوټان پالش کول، ما د کم ځای بچي وي زه د باجوړ یم. په کراچۍ کې لاړ شه بوټان پالش کې د کم ځای بچي زه د باجوړ یم. نسوار خرڅي بچي د کم ځای زه د پښتونخوا یم. دا زما بچي، دا زما ځوانان صرف د نسوارو صرف د بوټان پالش کولو لپاره دي. خو پلانینګ نشته، دا ریسورسز دی، دا هیومن کیپیټل دی، خو پلانینګ نشته دی. که پلانینګ راغی ته یقین په خدای وکړه خلک به راځي او زما په وطن کې به مزدوري کوي، خو چې پلانینګ نه زما بچي بزي او په پردي وطن کې به مزدوري کوي او زما ځوانان جونه او ځوانان میاندې به په سرو سترګو پسې جاړي. تاسو ته ما وختي مو وې this is not a training, this is a vision. چې هر هغه مور چې نن په سرو سترګو جاړي د خپل بچي دیدن پسې هغې کې به زما لاس حساب تاسو وکړو د وطن لپاره څه ریسورسز دې ډیولپ کړل. جی بل مونږه سورسز وایو، نو سورسز وایي مټیریل ویلث ته په سیستم کې چې ډېرې پیسې وګړي دا سکسسفل دی، چې ډېرې پیسې وګړي دا سکسسفل دی. مونږ وایو چې نه کو د دومې ملنګې خو چې ستا 5 ډایمنشن رولز دی برابر وي نو ته سکسسفل یې. چې فیملی خوشاله، خلک خوشاله، ګاونډیان خوشاله، ستا ضرورت برابرېږي نو ته سکسسفل یې. نو مونږ څه وایو چې سبمیشن ټو د کریټر، چې د الله پاک مکمل اطاعت کې نو کو پیسې سره وي نو ډېره خبره ده او کو پیسې سره نه وي نو ډونټ وری اباؤٹ دیٹ، یو آر د سکسسفل. نو مونږ دا وایو چې اصل چیز دی سبمیشن ټو الله سبحانه و تعالی. که په جیب کې د پیسې وي د دومې ملنګ او کو پیسې د سره وي، خو چې سبمیشن ټو ګاډ وي یو آر سکسسفل، او که نه وي یو آر ناٹ سکسسفل. او دا زه نه وایم، تاسو سکسسفل خلک وګورئ. ایٹ د اینڈ اف د ډے هغې چیریټي ولې کوي، مړي خپل څیز ولې ورکوي؟ په یو نه یو شکل کې هغه ریلیجن مني، په خپل یو دغې مني خو مني ځکه خو دغه څیز کوي. یعنې ادروایز وداوټ ایډیالوژي یو انسان نشي کېدی. که وي د هغه به پرسنل ایډیالوژي وي، هغه هم یو ایډیالوژي ده، د هغه پرسنل ایډیالوژي ده. ټیک شو جي. نو سورسز به چې کوم دی زمونږ سکسس به هغه د مټیریل ویلث نه وي بلکې سبمیشن ټو کریټر وي. خو د دې دا مطلب نه چې پیسه بد چیز دی، او مونږ ویلو چې ښه ده دا دنیا چې توخه وي د عقبه. ښه جي. ورلډ ویو آن ریسورسز، نو هغې وایي ریسورسز آر لیمیټډ. ریسورسز ګوره ډېر لیمیټډ دي، هر څه ګوره ختم دي. پام کوئ چې ګوره څه ته لاس وانه چې اوبه ختمیږي، پاپولیشن سیوا شو، بچې دوهي اچې او پته نه لګي څه څیزونه دي لګیا دي. مونږ څه وایو چې نه جي resources are unlimited، resources are unlimited. د سيزونو خزانه خدای پاک سره دي، خو پلانینګ شرط دی، پلانینګ وته کول پکار دي. تاسو ماته وایي په دې سواد کې څونه مدنیات دي؟ ریسورسز شته کې نشته دي. کې دي شي او غټ ملک دونه مدنیات نشته چې صرف تاسو په سواد کې شته دي. ریسورسز شته دي خو پلانینګ نشته دي، دا ایکسپلوریشن نشته دي، دا صحیح یوټیلایزیشن نشته دي. څونه وبدي څونه وبځای کېږي. زه کلام ته تلم زو عبد الله شاه صاحب، نو مونږه الته د 1 year vision planning revision کوم 3 ورځې. نو چې زه راتلم نو دراله تصویران استل، نو یو د کې تصویر سم چې آیته مې کتل نو د برنه اوبر روان دي، غریم لږ غونډې شلولې دي او لاندې راځي، بیا روډ هم لږ شلولې دي او لاندې تویږي. ریسورسز دي. بیا چې لږ مخکې رالمه بیا مې بل یو ابشار وکړه چې د غر نه اوبر روان دي او دا SRSP وته پایپ لګولې دي، لاندې وته جنریټر لګولې دي، هغې نه بجلی جوړیږي او هغه بیا لاندې خوړ ته راځي او هغه غونډ ځای روښانه کړی. ریسورسز آر دیئر، پلانینګ از. نو ریسورسز شته، نو یو ریسورسز د اوبو غرم شلی او مال روډم شلی او اومغه وطن کې اومغه یو 100 کیلومتره فاصله کې اومغه ریسورسز دي چې هغه وطن روښانه کوي. نو ریسورسز د خدای پاک په فضل سره ډیر زیات دي، خو پلانینګ کمی دی. داسې به څوک هم ونه وایي چې زمونږ په دې ملک کې دا څونه مدنیات دي. تاسو سټیټسټیک وګورئ، دا هیومن کیپیټل دی، د صحیح استعمال چې وشي زه یقین په خدای وکړه دونه ځوانانې
چې دا په صحیح ټریک باندې ولګي ما ته کېدی شي د سعودي او د دوبۍ ته د تلو ضرورت پاتې نشي. زما نن ځوان زلمې د خپل مور پلار نه جدا دی او لرې ژوند تېري ولې تېري چې کینې نورو وطنونو نه زلمي لوړې وي میان د لیونې دي نادانې دي. لیټرلی کراچۍ کې زه ومه د سونی مارکیټو سکیورټي ګارډ په ما د کوم ځای یې وي زه د پښتونخوا یم ما هلته د کوم ځای وي زه د سوات یم. په لاهور کې په ډیفینس کې مې بوټان پالش کول ما د کوم ځای بچي وي زه د باجوړ یم. په کراچۍ کې لاړ شه بوټان پالش کې د کوم ځای بچي زه د باجوړ یم. نسوار خرڅي بچي د کوم ځای زه د پښتونخوا یم. زما بچي زما ځوانان صرف د نسوارو صرف د بوټان پالش کولو لپاره دي خو پلانینګ نشته. دا ریسورسز دی دا هیومن کیپیټل دی خو پلانینګ نشته دی. که پلانینګ راغی ته یقین په خدای وکړه خلک به راځي او زما په وطن کې به مزدوري کوي زما په وطن کې به مزدوري کوي. خو چې پلانینګ نه زما بچي بزي او په پردي وطن کې به مزدوري کوي او زما ځوانان جونه او ځوانان میان دي به په سرو سترګو پسې جاړي. تاسو ته ما وختي مو وې this is not a training this is a vision چې هر هغه مور چې نن په سرو سترګو جاړي د خپل بچي دیدن پسې هغه کې به زما لاس حساب تاسو کړو دی وطن لپاره څه ریسورسز دی ډیولپ کړو څه هیومن کیپیټل دی ډیولپ کړو چې زما زوی نن په لاهور کراچۍ اسلام آباد په دوبۍ په سعودي کې مزدوري کوي. نو کچره مونږ پلانینګ ونکړو او مونږ سوچ ونکړو او مونږ په هیومن ریسورسز او په نور ریسورسز باندې ریسرچ ونکړو دا د نوایو چې زه خو پروفیسر یم زما بچي خو کامیاب دي د خدای پاک چې کومه لاټي ده هغه ګوره ډېره بې رحمه ده. داسې خلک مې لیدي دي چې پلاران یې مزې کوي او زامن یې خیر غواړي خیر ځکه چې صرف د ځان فکر یې کړی دی. ایم سوري زه لږ ایموشنل شوم خو this is true خو زه چې وینم معاشره ما له خوب نه راځي لکه چې سوچ ورکول دا خو د خدای پاک کار دی. د خدای پاک ما له یو سوچ را کړی دی او زه کینم او دا زه جیب کې واچوم او صرف په خپلو بچو سره ژوند تېروم نو خدای پاک به سبا دې سوچ تپوس کوي ما سره به هیڅ جواب نه وي. د هغه سوچ لپاره دا اکټیویټیز روان دي. حجي ګروپ سایکالوجي د سیستم بي دا ده چې کمپټیشن یو منډه ده یو حله ده. اله بچي ډاکټر جوړ شه اله بچي انجینیر جوړ شه اله غفلانی سز داس شو هغه د اغي جی غټه کوټه دا غټه بنگله دا غي گاډي واغسته تاسو واخله یو کمپټیشن دی یو حل ده. سیستم ا سوي کوآپریشن اند کولیبوریشن تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. په خو کارونه کې د یو بل تعاون کول او په بدو کارونه کې د یو بل تعاون نه کول. زه خشب خدای پاک د ټولو بچي خکه الله بچي ته خو کړې کوشش کوي دا ګوانډي بچي دغه سبق نه ورزي هغه ځان سره کنه چې هغه تکړه شي. بچي ته خو سمارټ سکول کې سبق وای کنه هغه چې کم دی دلته هغه ګورنمنت سکول ته ځي ځان سره بچي لیک کینه و چې هغه لیک خشي دانا پټ داغه کتابونه پټ کا کوآپریشن کولیبوریشن مالا داسې چې خدای پاک را کړی دی د ډیر مهنت او مشقت نه رستو را کړی دی. داسې وخت راغلی دی چې ما د خپل سی ای او ټایم لینډرز کال اوریدل دي چې تاسو کوم ځای مې ز سوات کې وی تاسو راتلی شهر اول پنډی ته یو ټریننګ روان دی ما وی او جراتلی شم وی خصبا تاسو راشي د توار پورز باندې زه د سوات نه راول پنډی ته تلم په پیسي کې ما ټریننګ اغسته دي او واپس ما سخوتن ز بیا سوات ته راغلی یو کال ما دې پس منډه تړلې والی دي د 35000 روپو صرف ما په یو کال کې کتابونه اغسته دي د 35000 روپیز او چې صدغه اما کړی دي خدا ځان سره په خېټه کې او قبر ته وړل نه غواړم. زویم چې تاسو غوندي ځوانان او ځوانانې عمده سیز واخلي او مخ پروان دي لاړ شي نو سبابا دا قوم او دا وطن د اسمان ستوري او ان شاء الله موږ ته به هیڅ ریګریټ نه وینو. دغه وی کوآپریشن اند کولیبوریشن کو چرته مونږه خپل کې کوآپریشن کو نو وطن په مخ کې زی او کو کولیبوریشن کو وطن په مخ کې زی. دا نه چې زه زده کم چې تاسو نه پټ کم چې تاسو زده نه کې بل چاره پټ کم چې اغیز ده نه کې دا د سیستم بي سوچ ته